زما د خواږه وطن هلمند ډېر هنري کارونه شاته پرېښودل. که څه هم له رسنیو چې زه تعقیبوم هلمند وضعیت الحمدلله په ښه کېدو او ښه شوی دی. خو اوس هم چې کله خلک په داخل یا بهر کې د هلمند نوم اوري سترګو ته متاسفانه د وژنو یو نندارتون درېږي. داسې یو نندارتون چې په هره لویشت یو ځوان پروت دی وروستۍ سلګۍ وهي. داسې یوه سیمه چې له هر کور نه د بورې مور ساندې چیغې راجګېږي. داسې یوه سیمه چې له هرې شنې ونې نه سرې لمبې او لوګي پورته کېږي. په دغه شان یوه سیمه کې ډېره کوچنۍ یا وړه هڅه هم چې د ژوند د خوشحالۍ لپاره د خلکو د اذهان د بیدارولو لپاره په ډېرو لویو هڅو باندې حسابېږي. خوشبختانه موږ په همدغه جګړه ځپلي هلمند کې داسې استعدادونه لرو، داسې پرېمانه استعدادونه لرو چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. یو وخت به زه ډاډه یم چې هلمند له ټولو سیمو نه یو ویښ او بیدار ولس وي او دوی کې به د حب د وطن جذبه په څپو وي. له دغه شی با استعدادو ځوانانو څخه یو هم ګران ځوان او تان ښاغلی احمدشاه پاڅون دی. احمدشاه پاڅون هم په دغه شی یو باروتي ماحول کې لوی شوی دی، خو الحمدلله هغه کوم استعداد خدای پاک ورکړی دی او څه پنځونه چې هغه کوي سړی په روښانه راتلونکي باندې ډاډه کولی شي. احمدشاه پاڅون په یو وخت کې څو فعالیتونه اجرا کوي یا څومره زیات استعدادونه د خدای لورولي دي. هغه ښه لیکوال دی، ښه تناز دی او ښه یو مدني فعال دی. د هغه په کم عمر کې چې کوم کارونه کړي دي واقعا د ستایلو وړ دي او زه پرې ویاړم. د احمدشاه پاڅون ته زما پېژندګلوي هغه وخت کې وسوه چې زما د همدې جنت نشان سیمې د هلمند یو خوږ نازولی او دنګ ځوان عبدالصمد روحاني شهید شو. د عبدالصمد روحاني زیر او غم ماته د مایتر له غرونو هم دروند و. په هماغه شپه مې پرې مرثیه ولیکله او مرثیه مې سیټونو ته ورکړه. یو وخت خبر شوم چې احمدشاه پاڅون همدغه مرثیې ته په خپل ښکلي اواز باندې یو بل رنګ ورکړی دی. تلوسه مې شوه او کله چې مې د احمدشاه پاڅون په خواږه غږ کې خپله مرثیه واورېده واقعا زما دردونه یې تسکین کړل او زما روح یې ارام کړ. هغه که څه هم لیکوال دی، شاعر دی، خو دې تر څنګ یو ښکلی اواز مو ته خدای ورکړی دی. ډېره ښه ډیپلومه کوي. زه احمدشاه پاڅون هڅه ستایم او ستاسو هڅه ستایم، د هلمندیانو هڅه ستایم چې خپل استعدادونه روزي، د هغوی په ویاړ باندې غونډې جوړوي، د هغوی په ویاړ باندې ناستې جوړوي. دغه شی غونډې جوړول د استعدادونو په روزنو کې د هغوی په لا غوړولو کې بېشکه چې ډېر زیات رول لري. زه په لومړي ګام کې احمدشاه پاڅون ته تبریک وایم، بیا د هلمند ولس ته تبریک وایم، د دوی دغه کار ستایم، د دوی د هلې ځلې ستایم او زه په خوشحال بابا باندې غږ کوم. هغه ګیله کړې وه، هغه ویلي وو زه چا لره وهم قدر چا زده په اور وسوځه دا تورې قلمونه. خو زه ورته وایم بابا اوس ستا دا ګیله په ځای شوې ده. اوس خلک د خپلو ژوندیو د خپلو ویښو او فعالو ځوانانو هڅه ستایي، د خپلو مشرانو هڅه ستایي، نازوي. زما هلمند راته همیشه پر امن او پر سکون وي. زما هلمندي ځوانان څنګه ورونه دي همیشه خوشحاله او روغ جوړ وي.